نو د الله د پیغمبر د صحابه معمول دا او د هغه ژوند او زندگی هم د دې لپاره تېرېده چې د الله رضا حاصل کو د الله د رضا په نتیجه کې جنت حاصل کو. یو دوه مثالونه تاسو واورئ چې د زنانو د دې صحابه څومره شوق چې جنت د دې صحابه څومره شوق چې جنت راته الله راکړي او د الله بخښنه راته نصیب شي او د الله رضا. د احد میدان دی، انس ابن نضر یو صحابي دی، تورې راغستې ده او په تیزۍ باندې روان دی، د احد طرف ته ځي، د دشمن په صفونو کې ورنوځي. و یو کس ته تپوس وکړو چې ته خو ډېر په جلتۍ روانې، څه جلتي دی؟ نو هغه وفرمایل زما دې په خدای قسمي چې د احد د دې غر نه د جنت بوی راځي ماته. او لږ وخت پس چې کله د دشمن په صفونو کې ورننوتو نو الله رب العالمین ته شهادت نصیب کو، الله جنت ته بوتو. جنت سره مینه وه، ځکه ول الله په خپل لار کې شهادت ورکاوه. وره زمونږ دنیا خوښه ده، د شهادت مرد هم تیار نه یو، ځکه چې بیا به د دنیا ژوند پاتې شي. د الله نه خو به شهادت غواړو ان شاء الله کنه، الله دې مونږ ټولو ته نصیب کړي. دویم جابر بن عبد الله فرمایي رضی الله تعالی عنہ، د الله د پیغمبر یو عظیم صحابي دی، د فرمایي چې د احد میدان دی او د احد په دې میدان کې صحابه او تعارضي غوندې لږ شکست شوی و، د هغې د خپلې غلطۍ په وجه باندې. و یو کس راغی او د الله د پیغمبر نه تپوس وکړو چې اے د الله پیغمبره ان قتلت فاین انا، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که زه په دې دوران کې مړ شوم نو زه به کوم ځای ته ځم؟ نو د الله پیغمبر ته وفرمایل چې فی الجنه، ته به جنت ته ځې، الله به جنت درکوي که د شهادت مقام درته الله نصیب کو. وی دې صحابي سره کجورې وي، داسې په یو کڅوړه کې په یو تیلۍ کې ورسره کجورې وي، د هغه نه به یو کجوره راغسته او خوړه وی. وایي چې د الله د پیغمبر د خولې نه دا خبره واورېده نو ویې فرمایل چې زه دا ټولې کجورې ختموم بیا جنت ته ځم، نو په دې خو ډېر وخت لګېږي. څه کېږي؟ دا ټولې کجورې چې ختموم او بیا د هغې نه وروستو جنت ته ځم نو ډېر وخت لګي. نو فالقا تمرات کن فی یده، هغه کجورې چې د ده په لاس کې وي نو هغې وغورځولې او بیا د الله دپاره د دشمن په صفونو کې ورننوتو حتی قتله، تر دې پورې چې الله رب العالمین ورته شهادت مقام نصیب کو. ګوره دا مو ته ګرانه ښکارېده چې زه را کجورې ختمې کړمه. وایي زما او د جنت په منځ کې خو به بیا ډېر اوږدوالی راځي، دا خو ډېر اوږد ژوند دی چې زه دا ټولې کجورې ختموم او بیا ځم.